جلال اباد ښار کې یوازینی تاریخي سپین جومات، هغه جومات چې دویم ځلي جوړېدو کارونه یې څه د پاسه یوه لسیزه پخوا د جمهوریت پر مهال پیل شوي وو. جمهوریت کې پراخ فساد د دې لامل شو چې دغه جومات کارونه نیمګړي پاتې شي. تازه د ننګرهار ولایتي چارواکو د چارو بشپړولو اعلان کړی. ننګرهار والی ویان وایي د سپین جومات کارونه بیا پیل شوي او مشران هڅه کوي چې بشپړ کړي. الحمدلله تاسو اوس ګورئ چې جریان لري او اوس کار شروع دی او کار به انشاءالله سر ته رسیږي او د لمونځ کوونکو دپاره به د جومات انشاءالله چې د دې کارونه د تقریبا ډېر کالونه کېږي چې همداسې د فساد د وجې نه بند پاتې وو. والي صاحب دا وعده کړې ده انشاءالله چې د دې یو څه پیسې شته او څه چې کمبود دی هغه به انشاءالله ورته برابروي او 100% به دا د جومات کار برابري انشاءالله برابرېږي. د جلال اباد ښار یو اوسیدونکی د اسلامي امارت له مشرانو مننه کوي چې د دغه تاریخي جومات کارونه یې پیل کړل. او دا عیدګاه جومات ده او د ټول ښار جومات ده، ټول نغد جومات همدا ده، پوه شوې، او ډېر ضرورت ده ورته. دې سره به دغه ځای به هم ښایسته ښکاره شي او بل موږ تاسو مسلمانان یې 15 وخته مونځ به په ټیم شي. دغه راز د جلال اباد ښار یو بل اوسیدونکی بیا وایي دغه مسجد د ښار په زړه کې موقعیت لري او په بشپړېدو سره به د ننګرهار ولایت تاریخي برم سربیره زرګونه کسانو ته د لمونځ کولو اسانتیاوې برابرې شي. دلته وړوکی مسجد هغه کې دومره نه کېده، رش به ډېر، سړک به بندېده، خلک سره به مریض و، سړک به خلک مانځه ته درېده. نو په دې ډېر خوشحاله یو، موږ شکر الحمدلله چې د مسجد کارونه شروع شو. د یادونې ده چې سپین جومات په لومړي ځل د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و چې په 1492 هجري شمسي کال د جمهوریت په وخت کې زلزلې زیانمن او د دوباره جوړولو په موخه ړنګ شو.